سلام، وخت مو په خیر. ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو د آنلاین بیلانس په حق لا زده کړو وکړو او په دې پوه شو چې آنلاین بیلانس په ایگزیکټ سیستم کې څنګه کار کوي. آنلاین بیلانس د بانکدارۍ یو اپلیکیشن په څیر کار کوي چې له دې لارې مشتریان یا پیرودونکو کولی شي له خپل بیلانس څخه معلومات ولري. دغه معلومات هغه مهال مشتریان یا پیرودونکو ته ښودل کیږي چې صراف بیک اپ واخلي. د دغه کار د ترسره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او په دغه سیستم کې خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې ډیټابیس پرانیستل شو، په دغه برخه کې پر لیکه باندې کلیک کوو او له دغه څلورو برخو څخه په بیلانس باندې کلیک کوو. او دلته د حسابونو په برخه کې وینو چې موږ له مخکې صرف او صرف د یو پیرودونکو سره وصل یو او اوس غواړو چې یو نوی پیرودونکی یا مشتری هم وصل کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره په دغه برخه کې په نوي باندې کلیک کوو. کله چې دغه برخه پرانیستل شوه، باید دلته د پیرودونکي یا مشتری ایمیل ادرس ولیکو. له دې مخکې چې دلته د پیرودونکي یا مشتری ایمیل ادرس ولیکو، غواړو په موبایل کې هغه ته یو نوی حساب پرانیزو. د دغه چارې لپاره موبایل ګورو. لومړی خو مهمه دا ده چې پیرودونکی د ایگزیکټ سیستم اپلیکیشن په خپل موبایل کې ولري، او که دغه اپلیکیشن ونه لري، کولی شي له پلی سټور او اپ سټور څخه یې ډاونلوډ کړي. د دغه سیستم له ډاونلوډ او انسټال څخه وروسته دغه سیستم پرانیزو او د ژبې له انتخاب څخه وروسته په دغه برخه کې پر لیکه باندې کلیک کوو. وروسته په دغه برخه کې په جوړولو کلیک کوو او د دغه فورم په برخه کې خپل معلومات لیکو، لکه په اوله برخه کې خپل نوم لیکو، په دومه برخه کې خپل شمیره لیکو او همداراز خپل برېښنالیک یا ایمیل هم ډیرو او په پای کې یو پاسورډ هم لیکو چې وروسته په جوړولو باندې کلیک کوو او په دغه ډول خپل پیرودونکي یا مشتری ته نوی حساب پرانیزو. اوس غواړو دغه حساب له خپل اصلي ایگزیکټ سیستم سره وصل کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره په بیلانس باندې کلیک کوو چې وروسته به داسې یو پاڼه پرانیستل شي. په دغه برخه کې د برېښنالیک په شریکولو باندې کلیک کوو او دلته وینو چې برېښنالیک یا ایمیل ښودل شوی دی چې پیرودونکی کولی شي دغه ایمیل له واتساپ لارې هم له موږ سره شریک کړي. ښودل شوی ایمیل په کمپیوټر کې د ایمیل په برخه کې لیکو. وروسته په پلټلو باندې کلیک کوو. که زموږ د دغه پیرودونکي حساب یا ایمیل په سیستم کې ثبت شوی وي، په دغه برخه کې له ټیک مارک سره یې نوم ښکاره کیږي. د دې لپاره چې د پیرودونکي یا مشتری حساب له اصلي حساب سره وصل کړو، په دغه برخه کې 102 لیکو، ځکه 102 په سیستم کې د فضل الرحمن د اصلي حساب نمبر هم دی. په دغه برخه کې د معاملاتو وروستی حد ټاکو. د مثال په ډول باندې فضل الرحمن کولی شي 10 معاملات وګوري. په پای کې په خوندي کلیک کوو او وروسته دغه پوښتنې ته ځواب ورکوو چې موږ غواړو واقعا فضل الرحمن نومي مشتری له خپل اصلي حساب سره چې په کمپیوټر کې دی وصل شي. که دغه چاره زموږ لپاره د منلو وړ وي، په هو باندې کلیک کوو. په دغه ډول کولی شو چې د خپل پیرودونکي یا مشتری حساب له خپل اصلي حساب سره وصل کړو. د دې لپاره چې پیرودونکی ډاډ ترلاسه کړي چې حساب وصل شوی دی، موبایل ته راځو. په دغه برخه کې په بیلانس کلیک کوو او وروسته ګورو چې حساب مو په بریالیتوب سره له اصلي سیستم سره وصل شوی دی. همداراز وینو چې سیستم زموږ پیرودونکي فضل الرحمن ته د آی ډي نوی نمبر ورکړی دی چې وروستۍ شمیره یې 102 ده. د هغه شمیره ده چې په کمپیوټر کې د فضل الرحمن نومي اصلي بیلانس پورې تړاو لري. که غواړو چې د پیرودونکي اصلي حساب ووینو، په دغه برخه باندې کلیک کوو او دلته لیدلی شو چې زموږ پیرودونکی 1,40,000 افغانۍ، $300 او 6 لکه کلدارې لري. همغه ډول باندې چې په اصلي حساب کې هم تاسو وینئ همدومره پیسې ورسره شته. همداراز پیرودونکی کولی شي په دغه لاندې برخه کې انتخاب کړي چې غواړي کوم معاملات وګوري. د افغانۍ معاملات وګوري، د کلدارو یا هم د ډالرو، او که غواړي ټول وګوري. بیرته کمپیوټر ته راګرځو او غواړو چې فضل الرحمن نومې یوه نوې معامله ثبت کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره پر روزنامچې برخې کلیک کوو. وروسته په جمع برخه کې
$200 غواړو جمع کړو او د تفصیل په برخه کې لیکو چې دغه پیسې نقد د همدغه کس له لوري راوړل شوي دي او په پای کې په خوندي برخه باندې کلیک کوو. تاسو په دغه برخه کې لیدلی شئ چې $200 نوې معامله هم ثبت شوې ده او د یادونې وړ ده چې دغه معامله تر هغه وخته پورې فضل الرحمن نومي پیرودونکي ته نه ښودل کیږي چې صراف یو بیکاپ یا آنلاین ملاتړ واخلي. د آنلاین ملاتړ ترسره کولو لپاره پر لیکه باندې کلیک کوو او په دغه برخه کې د بیکاپ پورته کولو باندې کلیک کوو چې په دغه ډول باندې آنلاین ملاتړ یا بیکاپ ترسره شو. اوس موبایل ته ځو او ګورو چې فضل الرحمن خپل حساب لیدلی شي او دغه نوې معامله پکې لیدلی شي که نه. کله چې په حساب باندې کلیک وکړو په دغه لاندې برخه کې وینو چې موږ د $200 نوې معامله ترسره کړې ده ځکه زموږ ډالر مخکې 300 او اوس 500 شوي دي. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. د لا ډیرو معلوماتو لپاره کولی شئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، د ایگزیکټ سیستم له یوټیوب چینل او همداراز د ایگزیکټ سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.